سلامونه او نیکې هیلې. دا وخت زه افغانستان په کامې ولسوالۍ کې ولاړ یم په ننګرهار کې، چېرته چې زما پیدایش شوې او ما سره مې خپل ګران کاکا پاچا صاحب زړور ولاړ دی چې زما کاکا دی. نو راغلی یم خپل کلي ته. نو دا هغه ځای دی چې په دې کې کاکا زما پیدایش په دې کې شوې او دې خلا کې د پیدا شویم کاکا. او دلته مې لوب یم دا مې د لوب دا وګورې دا خاوره دا دې ته وایي پیرباغ. دا زما دا به دې ټوله دنیا ورنکم ځکه په دې کې ما خړپوسي کړي او دا په ما ډېر ګرانه ده، خاوره په ما ډېره ګرانه ده. نو وطن ته رالم او د وطن دا دغه مې وکتل او خپل خلک مې وکتل. نور به د خپل کلی هم دلته ښیم او کاکا به مې د کاکا دلته چې اول خو ته خبرې وکړه زما باره کې ځکه چې زه خو ستاسې مخکې رالوی شوی یم. دا خو ګل پاچا خو زما د شال پاچا د ده پلار دی، هغه زما سکه د سره زوی و او دا د هغه بچی دی. یعنې زه ورته داسې نظر کوم لکه د خپل زوی، او دا فرق نه لرم چې دا زما زوی دی او دا زما وراره دی. او ډېر ښه خوی او خاصیت لري او ښه مترقي سړی دی. وطن پرې ډېر ګران دی او د وطن په باره کې چې دی د هرې قربانۍ ته تیار دی. او نور دا چې اوس د خیره سره په لندن کې دی، یو څو کال په لندن کې تېر شو، تقریبا چې 7 کاله بعد یا همداسې شاوخوا بېرته افغانستان ته راغلی. نن یې 4مه ورځ ده چې راغلی دی او دا خپله کلی را پیرباغ یې ډېر یادېدو او کامې راغی او په خپل کلي کې پیرباغ کلي کې دغه خپله دیره کې ولاړ دی او موږ ټول ورسره ولاړ یو، ټول ورته خوشحاله یو ځکه چې ډېره موده بعد راغی او خدای شته دی چې په موږ ټولو باندې ډېر ګران هم دی. بل دا دی چې زموږ په دې هلکانو بچیانو کې تقریبا د ټولو نه مشر ما ته همدا ښکاري او مشر همدا دی. او دغه چې دی دا زما زوی دی، سید انور نومېږي، د تره زوی دی. کاکا دا هم زما نه ډېر کشر دی، دا ډېر کشر دی. ګیري دی وګوره، سید احمد پاچا دی خدای وبخښي، هغه زما نه کشر. بله خبره درته وکړم، ما دا چې کله یو ځای کې ولاړ یو که نه، خلک راته وایي دا ورور دی، وایي ډېر سپین ږیری شوی دی. نو دا زموږ کلی دی او دا زموږ دلته اجیرم د کاکا. خو زه یو خبره کوم چې دلته زما بل کاکا خدای دې وبخښي خان سید پاچا چې ډېر زیات د ګران وم. نو انقلاب چې شو د ثور انقلاب دلته د سمرخیل ورته وایي، خو دا ونې دي او قلاګانې دي اخوا سمرخیل نه دا دغه یې شته، سوکۍ بابا بې شته، هغه غر یې شته. نو زه دلته ولاړم او کاکا مې را سره هغه ته غلام حیدرخان خدای دې وبخښي دلته خانانو د میرزیانو هغه ولاړو، سم ډېر یو نر سړی و. نو چې ډزو شو ما ته مې کاکا وایي ونې شاته پټ شه. نو که نه چې په ما باندې ډېر ورته د ګران وم. نو هغه غلام حیدرخان په هغه و پاچا صاحب یې غر ولي، غر دا دې نه ولي. د انقلاب شپې مې او په انقلاب د ثور انقلاب شو کاکا تا سره او عباس کاکا سره ریډو، هغه ویل چې وطن وران شو د ثور انقلاب د داود خان دغه چې دغه شو. یوه خبره بله هم وه چې ته په خان صاحب لالا ډېر ګران ټول عمر بیا بچو بیا کوغۍ کې بیا نیو هلکه ما به وتلې چې یالالا خو وراره دی دی ګران دی، ګوتې نه یې ونیسه ځان سره را روان وایي نه ما ته چې دا غېږ کې نو خوند راکوي او غېږ نه مې وړاندې. دا دیره هم دروانې وګوره ما سره راځه، دا دیره هم دروانې وګوره ما چې کاکا راځه. دا دیره هغه دیره ده چې زمونږ مشرانو به دلته مېلمانه به راتله زمونږ خدای دې وبخښي زما نیکه ګلسید پاچا او زمونږ د کاکا دې پلار حاجي یوسف پاچا صاحب خدای دې ټول وبخښي. نو دا ځای به چې و دا دی دې که به د مومندان کاکا دا زموږ ټول جایداد په شریکه دیره وه. دلته به چې و کاکا د مومندو خلک به ډېر راتلل، ډېر زیات ټوپک به ورسره وي، ټوپک به ورسره وي، په دې ونو کې به یې ټوپک ځوړندې اولې او داسې به نو چې یو به دوه په لساو به موږ به ملته وتلو. د کله دې مومندانو ته یم کاکا وتیم زموږ او تاسې د یو کټ د یو پوزکي خلک وو که نه، د پلاره منډیوالانو د تره میانډیوالانو. اوس کاکا زه کله خبرې کوم زه ورته یم چې که د یو مومند سړی راځي ما ته یو بد رد وایي ما ته ډېر افسوس راځي ځکه چې موږ په دغه مشرانو سره یو بل سره پیو کړو. په خدای دغلته هندي کې د دروازې په سر باندې زموږ بله خانه وه، ورلاندې وجره وه. په دې وجره کې به دا 3 میاشتې به دلته موږ سره پراته وو. زموږ د میندو به دا څوکړکان او هغه خو څوکړکان وو، څوکړکان او شومړې به وي او راډه مومندان به پراته وو. اخره کې به نور موږ تنګ شو چې اوس دوی سره څه غریبي وه او پښتونولي وه، د پښتو دغه د پښتو په او دا زموږ کلی دغه دی دا وګوره دا ټول زموږ کلی دی داسې په حساب باندې شین دغه دی. راځئ چې دا ته د خپل مشرانو د قبرونه ته وښیم چې چېرته زما پلار محترم ښخ دی، نور زموږ خلک ښخ دي.
دا د هغې نه در باندې ټول ګورم او ما سره اوسئ. نو دا زما د پیدایش ځای دی او راغلی یم ورته ډېر خبره دا ده چې ډېر خوږ روانې لګي ځکه دلته مې ډېرې خپوړې کړي ډېر یادونه مې دلته دې سره دا خبره چې راتازه شو. نو دا مې زموږ د مشرانو قبرونه دي ترور قبر نور د دغه دی نو د باباګانو قبرونه مې دي او دا مې چې دی نو دا چې زما د مرحوم پلار دا تاسې وګورئ چې دا تاسو ته معلومات وشي. دا ګوره مرحوم شال پاچا او مرحوم ګلسید پاچا زوی او دا په 2006 کې وفات شوی او کینسر نه دا د وفات دی دا د وفات ورځ ده چې بیا کینسر شو. نو دا زموږ کلی داسې وګورئ الحمدلله ګر چاپېره شنه باغونه دي داسې وګورئ داسې ګر چاپېره داسې وګورئ کامه هسې هم شنه ده خو زموږ الحمدلله کلی چې دی هر ځای کې موږ د مشرانو بوټي او دا کړي. نو دا زما د پیدایش دی چې تاسو ته مې وښودو او اخوا نور دا د ځایونه چې وګورئ یقین وکړه ټول شنه شنه دي یقین وکړه چې وطن ډېر ښکلی دی افغانستان او بیا خصوصا کامه چې دا بیا د چکر او تفریح دی خالي په دې خاطر باندې مې چې تاسو مې خپل ځای وښوده چې کوم ځای کې زه شوی وم غټ شوی وم او د کوم ځای یم نو دغه ټول معلومات مې تاسو ته درکړه په دې هیله چې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي. مهرباني خدای